نبی علیہ السلام ټول عمر لنګ اغوسته. رسول الله علیه السلام په زندګۍ کې پرتوګ نه دی اغوسته کوم چې مونږ او تاسو اغو. پرتوګ به لیده ویلې به دا مې ډېر خوښ دی خو اغوستل نه دی ځکه د عربو جامه سوه لنګه چول ځکه مونږ ته شریعت وایي په جامه کې ستا خپله خوښه چې څنګه جامه ته اغوندې ستا د علاقې رواج لنګ دی لنګ تړه ستا د علاقې رواج پتلون دی پتلون اچوه ستا د علاقې رواج پرتوګ دی بیا په پرتوګونو کې قسمونه دي شلوار هغه اچوه ستا د علاقې رواج پلانکی ټوپۍ د هغه ټوپۍ په سره وه د علاقې رواج پګړۍ او پټکې تړل دي هغه اچوه د علاقې رواج رومال په سرول دي هغه کوه ستا رواج دی نستونی کپونو والا کې بند کې دا کوه دا نه چې دی کې به دا ساده او په دې سادهو کې به اجري زوړند به د تودا به د ثوابي یاره مولیان ټول داسې کوي او مخکې ورځو کې علما ناستو د ټولو علماو ته ما وویلې چې ستا کپړې لمنه ساده چورس نستونی ساده د دم ساده د دم ساده او زه په تاسو کې ټول عمر لمن ګول او نستونی کپونو والا هغوی خو په دې پوهېدل ما ورته ویل خبره خو د اجر نه ده خبره دا ده چې د امت بعضې ناپوهه خلک غولی دوکه کوي چې د چا به دلته کالرو زموږ د تبلیغ والا ورونه وایي چې د وچې زبرګي کې دا کفر دین بسي د وچې زبرګ او د وچې شیخ هغه ډېر کرتې کافر شي نو مخکې هغه غوږونو والا کالرې وي دلته بیا هغه دوه غوږونه راځوړل اوس به هم د بعضې خلکو نو تبلیغ مشرانو به ورپسې قینچي راواغست دا به یې کټ کړ چې نه دا خو د کافرانو دي ولې کافران ډوډۍ خوري موږ به ډوډۍ نه خورو کافران په گاړو کې ګرځي موږ به گاړو کې نه ګرځو کافران موبایل جوړی او استعمالوي موږ به نه استعمالو دي ته عادات وایي په دې کې اجازت غریب نه به هغه کالر والا دا غاړه به ته کټ کړله چې نه دا خو د کافرانو د دې کې خو عیسایان ټایي اچي بیا به تې لمنې کټ کړه چې دا ساده که بیا به تې نستونې کټ کړه و مسلمان وروره که ته خامخا د نبي علیه السلام تابعدار خو ټول عمر لنګ واچوه که ستا نبي علیه السلام خو پرتوګ نه دی اغوستی محمد رسول الله علیه السلام پټکي کې هم ګرځېدلی دی بغیر د پټکي نه د ټوپۍ په سر باندې ټوپۍ سره ګرځېدلی دی او کله نا کله محمد رسول الله علیه السلام سرتور سرم ګرځېدلی چې څوک کافر نه کی چا ټوپۍ دې نه ده په سر مونځ دې ونه شوزه د جومات سرتور سر څنګه مونځ کې نه دا به جایز وي